موږ د لمانځه اهمیت په اړه خبره کوله نو خلک وایي چې دا دادی د څه خبرې ده لکه څنګه چې تاسو ته چا څه کار کولو نه ویلي وي او تاسو هغه کار آخري ورځ دپاره پرېښی وي او د ډېره عام خبره ده چې تاسو ته څوک کار نه ووایي نو تاسو وایئ چې او وبکم سبا به ګورم بل سبا به ګورم یا مخکې میاشت به ګورم نو الله وایي ان الساعة آتیة په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه وخت نږدې دی پس هغه وخت راورسېدو آتیة الله جمله اسمی استعماله کړې ده یعنی د حال خبره کوي چې هغه وخت بس راغی نو هغې وخت دپاره تیاري څه ده هغه د رستني آیت کې ښیلی شوې ده لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذکري نو الله وایي زما عبادت وکړئ او مونځ قایم کړئ او څه وجه ده چې تاسو هغې وخت ته نږدې نه پوهیږئ نو الله وایي اکاد اخفیها چې هغه نږدې دی خو ما تقریبا پټ کړی دی نو یعنی ټول نه دی پټ کړی خو څه مې پټ ساتلی دی نو د دې معنی دی چې قیامت نښې به راځي او څومره داسې نښې دي کم نبي صلی الله علیه وسلم ښیلي وو او هغه ښکاره شوي دي نو الله وایي څنګه چې تا ته نښې زیاتې ښکاره شي نو څه شی زیاتېدل پکار دي ستا مونځ او بیا الله وایي لتجزا کل نفس بما تسعی او هر نفس به هغه عمره جزا ملاویږي څومره چې هغې کوشش کړی به وي نو زه تاسو ته د آخري خبره کوم چې پرون راته یو کس راغی او هغې راته ویل چې ما یوټیوب باندې یو ویډیو ولیدله او هغې زه ډېر ویرولم هغه ویډیو دجال باندې وه او وایي چې وخت نږدې ده چې دجال به راشي او تاسو د ډالر لیدلی دی هغې باندې د دجال سترګه جوړه ده نو هغې راته ټوله خبره وکړه او ما اورېدل نو بیا ما ورته بښتنه وکړه چې تاسو موږ ته وښیه چې اوس موږ ته څه کول پکار دي او بیا هغې ویل چې فري میسنز خپل کار کوي او هر ځای کې قبضه کړې ده او هر ورځ قیامت نښې پوره کیږي او بس فتنه راورسېده او څه وخت هم قیامت راتلی شي نو څه وخت هم د هر څه شروع کیدی شي نو ما ورته وویل چې صحیح دی زه پوه شم خو اوس تاسو ماته وښیئ چې موږ ته څه کول پکار دي موږ ټول داسې وخت کې څه وکړو نو هغې راته وویل چې زما په خیال کې موږ د ملک پرېږدو وتښتو نو ما ورته وویل چې موږ داسې ولې نه کوو چې موږ مونځ قایم کړو ځکه چې الله خو وایي د کې هیڅ شک نشته چې قیامت نږدې دی او بس را روان دی نو تا ته څه تیاري کول دي الله عبادت کول دي او مونځ قایمول دي اقیم الصلاة او کوم ګران وختونه را روان دي هغې کې تاسو ته مونځ نه زیات دومره ښه نور هیڅ شی نشي تیارولی نو الله موږ ته ویل غواړي چې تاسو ته مونځ هر حال کې څومره فایده درکوي نو موږ الله ته دعا کوو چې موږ ټولو ته مانځه په اړه فکر کولو والا جوړ کړي آمین